یحیی ماشوم چې دی اخر د هغې په 85 ګز کوهي نه یې بار ته راویستلو، خپلې مقبره کې دفن کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو ته په دې سکرین باندې دغه تصویران ښکاري چې دغه ماشوم یحیی ماشوم دی چې د نن له 17-18 ورځې وړاندې چې و هغې کوهي ته پرېوتی و په باړه کې. نو د هغې ځای ریسکیو د هغې ځای کوم ځینې انتظام او هغه پکې ناکامه شوه چې یاره دغه یحیی ماشوم چې دی هغې کوهي نه نه راباره کېږي او په هغې کوهي وله له پاسه قبرستان چې و هغه جوړ کړی و. نو ملګرو بیا زموږ د سوشل میډیا یو ملګری ضمیر خان ضمیر یو شاعر هم دی چې هغه ویډیو ریکارډینګ کړه او په هغې ویډیو کې وویل چې یاره زه به خپله ګرده خرڅه کړم، زه به خپل کور خرڅ کړم، خو دغه یحیی ماشوم چې دی دا به زه خامخا د هغې کوهي نه رابار کوم. ملګرو د ضمیر خان ضمیر د هغې ویډیو سره چې دی د کومه ټوله سوشل میډیا چې ده هغه خلک راپاڅېدو او هغه د ضمیر خان ضمیر سره ودرېدو. د هغې یحیی ماشوم چې کوم د کلي ایم پي ای مینې او هغه هم راپاڅېدل او ضمیر خان ضمیر ته وویل چې هر څه به موږ خپله کوو. نو ملګرو بېګا چې و هغه یحیی ماشوم چې دی د هغې 85 ګز کوهي نه رابار کو او جنازه یې له وکړه او په خپلې هدیره کې چې دی هغه یې دفن کو. د هغې یحیی ماشوم چې کوم مور وه، د هغې یحیی ماشوم چې کوم والد صاحب و، هغه هم دغې ته کاته چې یاره زما دغه بچی چې دی د هغې ځمکې نه رابار شي، د هغې کوهي نه رابار شي او هغه چې دی دغه خپله هدیره کې دغه خپله مقبره کې چې دی هغه دفن شي. نو ملګرو که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو نورې ویډیو به هم ستاسو لپاره راوړو او زموږ ویډیو خامخا چې دی شیر کړئ. ملګرو نو زموږ ویډیو شیر کړئ، خپل خوږ ورور احسان له ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.